نو خدای من یو نه رسول په خپل کلي په خپل کور په خپل مېلمه باندې ګزار زیاتې تاسو زما بېزتي کوئ ماماجي که خبره هروغې ته رسوئ نو خلک ګڼي نو څه دې څه وایي دورانیه څه ویلي دي ماماجي نور څه هغه د لالا خبره مې چې ګنجیله د خدای نوکونه نه ورکوي ګینې نو خپل سر په پارچې پارچې کړي سر زما خو سیوري او په مرۍ راله تاسو چاړی ایښې ده نېکبختو نور به مې زه غواړی ملامت هم زه شم او تاوان هم زه منم دغه شان وایه که نه شب شب کې او په شلتالو د خوله ماتېږي هلکه دورانیه کمالالدین دې رانغلل ښه راغلم ماماجي ستړی مه شي همدغلته په خپل ځای ودرېږه ولاړم ماماجي تیار خو یې که نه بالکل تیار بالکل ریډي کمان جلات خان ورمخکې که شیر علي ښه ماماجي کمان جلات خان بس خیر ده شیر علي بس خیر ده ما پرېږده ته ما پرېږده ځه کمان کمان لکه تا خو لکه د میلو ټوپونه جوړ کړل را تر غاړه وځه سړیه بالکل ټیک بالکل ټیک په لندن کې هم داسې فری سټایل فری سټایل ومر نکړم که نه وای 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 خدای مې درې مرګ راله مات وای دا ریفري نه شر علي د دې کلي مشر ماماجي دی د ریفري ډیوټي به دی کوي دا خدای ظالمه دې پرېږده موږ خو درله روغه جوړه کوو او ته روغ جوړ سړی وځلې ور غاړه وځه خو د روغو په شان دا ستا رور دی او زه خپل دشمن ته رور څنګه وایم زه به د لیټ اولدین خان روح ته څه جواب ورکوم اولدین سره به موږ راکاږو خو اوس جرګې فیصله کړې ده او په جرګو کې خلک مرګونه بخي سرونه بخي نو جرګه نو مرکه لندن کې داسې نه لندن کې څنګه په چا چې جرم ثابت شي نو د هغه دپاره یو پینل کړي جرمانه جرم ما نه دی کړی او جرمانه مې داخله کړه نور مې وژنې جرم نه منې او جرمانه منې دا خو بیا ډوکه ده فریب دی فراد دی ډوکه ده سره زه ځان له تاوان ورکوم ته خپل ځان له ډوکه ورکړې زه به ستا خلاف زیر دفعه 360 پی پي سي سره سره زیر دفعه 420 پی پي سي هم درځوم زما دریج شراغلی زما دریج ماماجي دا په چا وړلو دې په چا وړېدلی نه دی روانه وه شیر علي دی شابه ښه ماماجي دې زما نه خبر نه دی دورانیه ته جوړ ډېر تږي نور شربت دله راوړم زما ټنډه به سړه شي خو زما غوسه نه سړېږي بلواس زه ورځم تا نه پرېږدم جیمي که خدای مګه په تاسو وشو نو موږ به څه کوو څه چې رومیو جولیټ کړي هغه ستا استادان او د کلاسیک لا او انټرنیشنل باباګان زه چې یار څه وو هغوی څه کړي وو ډېر توسولو خلک دي بلواس په هر څه کې 50-50 50-50 صحیح په ایډوانس ملکونو کې هر یو کار د 50-50 په وسولو کېږي په هر څه کې مساوات برابرې په محبت کې هم 50-50 زه خو پې خاورې م پوه نه شوم بلواس د دې ظالمې دنیا د لاسه چې جولیټ قبر ته کوزه شوه او زما استاد رومیو خبر شو نو بیا څه بیا څه وشو جیمي 50-50 خپله برخه محبت یوازې جولیټ نه کړی د محبت په هغه ښایسته مزار کې رومیو د خپل حیثیت دعوه لرله لاړ او هغه هم په هغه قبر کې خپې وغځولی ته بیخي وخېجه دا لا څنګه خلک دي څنګه خلک دي بلواش په قبر کې هم چا د خپله برخه نه پرېږدي دا خو زمونږ د پښتنو نه هم زیات دي ته کوم ځای نه رالې علي د ماماګانو د حجرې نه پاپا څه شو پاپا خو دې په شر کې شر جوړ کړه هغه خو بل خوا مخه وکړه کوم خوا پولیس سټیشن ته لاړ